علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم پوښتنه کړې ده د جمعې په ورځ د خطبې په وخت کې سنت کول یا خبرې کول څنګه دي؟ محترم مولوی صاحب، یو چاته چې معلوم وي چې دا اوس امام راځي، لکه تاسو سوال کې ویلي د خطبه شروع کیږي او د سنت شروع کی، امام خطبه شروع کی او د سنت کوي، نو دا مکروه تحریمی دي، دا جایز نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدینه منع کړی ده خبرې کول، سنت کول، نوافل کول په دې وخت کې، چنده ټولول، چنده ورکول، جبنه پیسې راایستل، خلق منع کول، پلاسو باندې او خبرې کول، دا ټول ناروا دي. نو د خطبې په وخت کې به چپ اوسېدل پکار وي. مصنف ابن ابي شيبه اول جلد صفحه 458 کې لیکي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وابن عمر رضی الله تعالی عنهما انهما كانا يكرهان الصلاه والكلام يوم الجمعه بعد خروج الامام. نو لہذا دا مکروه ده.